د کتاب خبرې. کتابونه فکرونه روزي او فکرونه نړۍ ته بدلون ورکوي. په دغه نیم ساعت کې د لیکوال له خولې د هغه د چاپ شوي اثر پر محتوا بحث کوو. د کتاب خبرې هره چهارشنبې 4 بجې له سپوږمۍ راډیو نه. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو د کتاب خبرې خبرونه مینوالو، السلام علیکم. خوشحالم چې د کتاب خبرې لا یو بل خبرونه سره اساس په چوپړ کې په دې خبرونه کې د یو کتاب لیکوال یا ژباړن را سره بیا هغه د خپل ژباړې او پنځمونې پر معلومات درکوي. د دې خبرونه ټول هدف دا دی چې تاسو له یو کتاب سره معرفي شئ او د علاقمندي درته پیدا شي چې هغه کتاب ولولئ. په نن خبرونه کې په پښتو ژبه کې د یو مشهور ژباړل شوی کتاب ژباړن هغه شیرخان شهیر را سره دی. شیرخان شهیر کلونه د ژورنالیزم او لیکوالۍ په برخه کې کار کوي. نه یوازې چې د دې کتاب په اړه معلومات را سره شریک کړي، د ژباړې او لیکوالۍ په اړه به هم خبرې وکړو. دا کتاب ته ګټونکی خایل نامه سره آشنا وي اوریدونکو. دا کتاب په پښتو ژبه کې نه یوازې چې مشهور دی بلکې د نړۍ په ډیرو ژبو کې مشهور دی او لیکوال هم مشهور هندي ارواپو شیو کهرا دی. هغه په نړیواله کچه د شخصیت د روزنې د برخې ټرینر دی او دا کتاب هم د خپل تجربو ټولګه ده. ښاغلی شهیر صاحب، تاسو خبرونه ته ښه راغلاست. زه هم په خپل وخت سره درنه اوریدونکو سلامونه او درناوی وړاندې کوم. هیله ده چې ښه وخت ولرئ. ډیره مننه شهیر صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او په خبرونه کې مو سره برخه واخیسته. هیله کوم. درنه اوریدونکو، ما مخکې هم ویل چې شهیر صاحب کلونه کېږي چې د ژورنالیزم او لیکوالۍ په برخه کار کوي. زموږ همکار هم دی او په کابل کې نه بلکې په افغانستان کې د افغانستان په کچه د انګلیسي ورځپاڼې هارت اف ایشیا مسؤل مدیر هم دی. شهیر صاحب، د تګټون کې پاړه کار سره وغږیږي څنګه کتاب دی او څنګه مزړه کې کړی چې دا کتاب وژباړئ؟ ډیره په زړه پورې پوښتنه. ته ګټونکی فکر کوم په دې وروستیو کې اتم ځل لپاره چاپیږي او دا فکر کوم په پښتو کې لومړنی کتاب دی چې په دومره لږ وخت کې 1000 ټوکه پلورل کېږي. تاسو پوهیږئ چې لومړی خو په پښتنو کې متاسفانه په مجموع کې په افغانانو کې د کتاب لوستلو کلتور هغه مره چې په کار نه دی عام، بیا په ځانګړي ډول په پښتنو کې دومره نه دی عام. نو په پښتنو کې د 1000 ټوکه کتابونو پلورل کېدل تقریبا نادره خبره یو څه په اصطلاح د تا په اصطلاح نادره خبره ده. دا کتاب اصلا ته ګټونکی ما له انګلیسي ژباړلی. وړاندې تر دې چې دا کتاب وژباړم، ما د روانشناسۍ او د ځان جوړونې په برخه کې د ځینو نورو لیکوالانو کتابونه هم لوستي وو. خو کله مې چې دا کتاب ولوسته، دا کتاب نسبت نورو کتابونو ته یو څه چې ډیر متفاوت دی. زما انګیرنه متاسفانه د هغه په اصطلاح د روانشناسۍ د لوستلو په اوایلو کې دا و چې که د ځان شخصیت جوړونې ځان جوړونې په تړاو په ډیری لیکل شوو کتابونو باندې سړی عمل وکړي، داسې راته ښکارېده چې احتمالاً به سړی ډیر زیات حریص کړي. ټول تمرکز په بریالیتوب دی، له دې پرته چې پر دې بحث وشي چې بریالیتوب ته د رسیدو لاره مشروع ده او که نه. اما کله چې ما یو کن وین ولوست، دغه کتاب چې ما بیا وروسته وژباړه، دا د دې کتاب ته ټولو ستر توپیر له نورو کتابونو سره دا و چې په دې کتاب کې پر دې سربیره چې له تا سره بریالیتوب ته په رسیدو کې مرسته کوي، تا ته د بریالي ژوند لارې چارې درښیي، ترڅنګ یې پر ارزښتونو ډېر زیات ټینګار شوی دی. د دې کتاب لیکوال لکه تاسو چې یادونه وکړه یو هندی دی. هندي ټولنه تر اوسه پورې ډېره محافظه کاره او ارزښتونو ته ژمنه ټولنه ده. له همدې اړخه دغه سړی له خپلې ټولنې متاثره دی، سره دی چې ډېر ژوند یې په کاناډا کې کړی. اما په کتاب کې پر دې سربیره چې خپلو لوستونکو ته دا ورښیي چې څنګه باید ژوند وکړي، څنګه باید بریالیتوب ته ورسیږي، اهداف څنګه ټاکل کیږي، اهداف څنګه ترلاسه کیږي. دا یې هم ورته ویلي چې بریالیتوب ته د رسیدو لپاره، اهدافو ته د رسیدو لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخیستل نه دي پکار. او دا یې تر ډیره په اسنادو او حکایتونو باندې یعنی داسې اسناد مستنده کړي دي. مثلا داسې حکایتونه راوړي چې په هغو کې یوه برخه د کتاب داسې ده چې
وایي تر ټولو لنډه لار تر ټولو خطرناکه لار ده. د یوه مارغه کیسه کوي چې ډېر ښکلی دی او ډېرې ښې بڼکې لري. دا مارغه د خوړو ترلاسه کولو لپاره مجبور دی هره ورځ یو مشخص واټن ووهي، هغلته لاړ شي، هغه خپل اړتیا وړ خواړه ترلاسه کړي، بیرته راوګرځي. یوه ورځ پر دې لاره یو بزګر ورته وایي چې زه به تا ته د خواړه درکړم، ته دې ما ته یوه بڼکه راکړه. مارغه وایي چې نو دومره لاره وایم خو یوه بڼکه څه ده ور به یې کړم. یعنې اسانه لار غوره کوي. بالاخره د بڼکو ورکول د دې مرغه په عادت جوړېږي. خبره دې حد ته رسېږي چې مرغه ټولې بڼکې له لاسه ورکوي. کله چې د مرغه بڼکې خلاصېږي بزګر هم نور درته خواړه نه ورکوي. نو لیکوال وایي چې ډېر کله تر ټولو اسانه لار تر ټولو غوره لار نه ده. نو کتاب له پیله تر پایه پورې پر ارزښتونو ډېر زیات تمرکز شوی په کتاب کې او پر دې ډېر زیات تمرکز شوی چې بریالیتوب یوازې ډېره شتمني لرل نه دي، یا مثلا مالداري حتما د بریالیتوب په معنا نه ده. ډېر زیات بحثونه ورباندې کېدای شي. عموما که د کتاب په اړه ووایو څو برخې لري او تر ډېره بحثونه په څه شي باندې شوي دي؟ کتاب 14 څپرکي لري چې 300 صفحې کې فکر کوم وبښئ که د کتاب د پاڼو غږ راځي. 14 څپرکي لري. لومړی څپرکی ډېر مهم دی چې په هغې کې د مثبت فکر جوړولو باندې بحث شوی. په داسې ټولنو لکه په افغانستان کې یو عمده مشکل دا دی چې هغه زموږ ستاسو د عامو خلکو په اصطلاح موږ تر ډز وړاندې مرو. معنا دا چې وړاندې تر دې چې له ستونزې سره مخ شو موږ په اصطلاح خپل روحیات او مورال بلا مو نه خوري، د بلا ویره مو وژني، د بلا تر را رسېدو وړاندې مو د بلا ویره وژني. په دې فصل کې پر دې بحث شوی چې څنګه مثبت فکر خپلولی شو. د هغو کسانو چې فکرونه یې منفي دي نښې کومې دي، د مثبت فکر لرونکو کسانو نښې کومې دي، څنګه کیدای شي چې خپل منفي فکرونه پر مثبتو فکرونو بدل کړو. په دې کې مثلا ځینې عنوانونه دي د فکر بڼه مو په بریالیتوب کې ونډه لري. یعنې دا چې ظاهرا اصلا د انسان ژوند د افکارو مجموعه ده. که مو افکار مثبت و ژوند مو مثبت دی، که مو افکار منفي و یعنې د منفي افکارو نه د مثبت ژوند ته نشي کېدی. بل فصل یې دویم څپرکی څه ډول کولی شو د مثبت د فکر مثبته بڼه خپله کړو. دریم څپرکی بریا څه ده، دا ډېره مهمه ده. په دې څپرکي کې پر دې بحث شوی چې اصلا بریا څه ده، ولې هر سړی د بریا په لټه کې دی. له ماشوم رانیولې تر ځوان تر سپین ږیري تر ښځې هر څوک په دې کې دي چې زه باید بریالی شم. بریا څه ده او څنګه ترلاسه کیدای شي. څلورم څپرکی د کتاب څه شی باید وکړي چې بریالي شي، کوم کارونه دي چې په کولو سره یو انسان خپلو موخو او بریا ته رسېدلی شي. پنځم څپرکی دا دی چې د بریالیتوب په لاره کې خنډونه څه دي، ولې خلک بریالي کیدای نشي. شپږم څپرکی په دې راڅرخي چې انګیزه څه ده، په بریالیتوب کې د انګیزې ونډه څه ده، ولې خلک انګیزې ته اړتیا لري. اووم څپرکی پر نفس د باور په تړاو دی، څنګه پر نفس باور رامنځته کېدای شي. چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډېره په دې برخه کې ستونزې شته. په اتم څپرکي کې پر دې بحث کړی دی چې ولې د ډېرو خلکو پر نفس باور ټیټ وي. نهم څپرکی په دې تړاو دی چې ولې د ځینو انسانانو ژوند له بهره کنټرولوي. معنا دا چې شرایط مو کنټرولوي، په ځای د دې چې تاسو شرایط کنټرول کړئ ولې مو شرایط کنټرولوي. شاوخوا کسان مو په کنټرول کې لاس لري. دا ډېره مهمه ده. لسم څپرکی په دې تړاو دی چې د مثبت شخصیت جوړولو 25 لارې ښیي. څنګه مثبت شخصیت رامنځته کولی شو. مثلا په دې کې د ټولنیز مسؤلیت د منلو بحث دی. په وروسته زموږ استاد په عامیانه اصطلاح وایي تر خولې وتلې خبره بیرته نه راګرځي. بل مثلا یو بحث دا دی چې د نیوکې منلو. یو کلتور متاسفانه په داسې ټولنو لکه زموږ کې چې د سواد او د پوهاوي کچه ټیټه وي، په هغې کې هرې نیوکې ته خلک د دښمنۍ په سترګه ګوري. په کتاب کې یوه برخه په دې تمرکز شوی چې باید نیوکه منونکي واوسو. معنا دا چې که یو څوک پر موږ نیوکه کوي د دې حتمي معنا دا نه ده چې ګنې خدای نخواسته زموږ دښمنان. البته که یو څوک نیوکه کوي او د نیوکې ترڅنګ بدیل وړاندې کوي، په دې صورت کې باید موږ متوجه شو چې د دغه کس هدف زموږ اصلاح ده. او که څوک نیوکه کوي خو بدیل نه وړاندې کوي، بیا نو په دې صورت کې سړی د هغه نیوکې د په اصطلاح د منلو حوصله هم نه لري.
د کتاب لسم سفر کې دا و 11 سفر کې ډیر مهم بحث دی هغه څه چې زما په باور په ارواپوهنه کې تر ټولو ډیر تمرکز ور باندې وشي او هغه عادتونه دي د انسانانو ژوند معمولا د عادتونو ټولګه ده په خپل ژوند کې تقریبا د هغو فعالیتونو چې ترسره کوي اکثریت برخه له فکر کولو پرته د عادت له مخې ترسره کوو څه چې نورو کړي دي موږ هماغه تعقیبوو یا څه شی مو چې په ژوند کې عادت ګرځېدلي دي هماغه له دې پرته چې په اړه یې فکر وکړو ترسره کوو او په دې تړاو یو بل ډیر ښه کتاب په دې وروستیو کې ما لوستی د پاور اف هابټ د عادت ځواک په انګلیسي دی یو ملګري ته مې سپارلی هم دی ورته ویلي مې دي چې که احتمالا یو داسې څوک ورته پیدا کړی چې هغوی لږ په طبي مسایلو پوهېږي چې هغوی یې وژباړي ځکه چې طبي اصطلاحات ډېر زیات دي کې په هغو کې تجربې دي مثلا په بېلابېلو حیواناتو یې تجربې کړي چې څه ډول حیوانات د عادتونو له مخې فعالیتونه کوي حتی پر یوه چا چې د الزایمر ناروغي لري او تر 20 ثانیو ډېر شی په ذهن کې نه پاتې کېږي په هغې باندې یوه تجربه کوي چې ګوري چې که مثلا یو څوک حافظه ونه لري ژوند څنګه مخته بولی شي پر هغې باندې یوه تجربه داسې ترسره کوي چې هغه پوهان ورته راځي له مېرمنې سره یې مشوره کوي چې موږ پر دې سړي تجربه ترسره کوو هدف همدا دی چې وګورو چې که یو کس حافظه ونه لري ژوند څنګه تنظیمولی شي مېرمنې ته یې دنده سپاري چې تاسو باید دغه کس هره ورځ سهار وختي تر ساحله پورې د قدم وهلو یا منډې لپاره بوځئ او ډیر زیات پام به کوئ چې د دې حافظه یوازې 20 ثانیې کار کوي او تر هغې وروسته تر 20 ثانیې وروسته که مثلا که تاسو دای بیرون د کوڅې په سر کې پرېږدئ په غالب ګمان به دای خپل کور پیدا نشي کړلی دلیل دا دی چې د ده حافظه یوازې 20 ثانیې کار کوي 20 ثانیې وروسته دای نه پوهېږي چې زما کور چیرته و څه موده وروسته کله چې سهار وختي مېرمن خپل خاوند د منډې لپاره بیایي په دروازې ته چې رسیږي مېرمنې ته یې زنګ راځي تلیفون ته یې زنګ راځي هغه خپل خاوند ته وایي چې ته له دې ځایه ونه ښورې زه د تلیفون ته ځواب ورکوم بیرته دستي راځم د مېرمنې خبرې تر 20 ثانیې اوږدېږي 20 ثانیې نه اوږدي کله چې مېرمن دروازې ته راځي خاوند یې نشته مېرمن وارخطا کېږي چې د دې سړي خو سر هم کار نه کاوه یعنې په اصطلاح حافظه یې نه درلوده اوس به دا څنګه پیدا کوم اخواته دخواته منډې وایي بالاخره هغه کورونه چې په کوڅه کې د دی کور ته ورته دي دا وایي چې که احیانا کور یې سره غلط کړی وي بل کور ته هغې ته ورځي خو سړی نه پیدا کېږي بالاخره خبر دې ته رسي چې پولیسو ته زنګ وایي پولیسو ته چې زنګ وایي څو چې پولیس را رسي دا بیرته خپل کور ته راګرځي کله چې کور ته راګرځي سړی ګوري چې یخچال ته ولاړ دی او له یخچاله هغه خپل خواړه چې عادت یې دی همغه راخلي وروسته چې هغه څېړونکي راځي څېړونکي وایي چې دې سړي له دې پرته چې حافظه ولري د عادت پر بنسټ خپل کور پیدا کړی همغه چې کوم واټن چې و او واټن یې وهلی منډه یې کړې تر هغې وروسته خپل کور ته راګرځېدلی دی او خپل کور یې د عادت په بنسټ را پیدا کړی د مغز په مرسته نه نو عادتونه ډېر زیات مهم دي او په دې څپرکي کې په عادتونو باندې بحث شوی په 11 څپرکي کې چې عادتونه کوم ښه عادتونه دي کوم بد عادتونه دي څنګه بد عادتونه په ښو بدلولی شو کوم کارونه باید ترسره کړو چې ښه عادتونه خپل کړو ډېر یعنې یو متاسفانه منفي نظر زموږ په ټولنه کې دا دی چې عادتونه د بدلون وړ نه دي وګورئ دغه د نشهیي توکو د پرېښودو بحث هم د عادت دی زموږ له ډېری ځوانانو سره چې کله بحث کوي چې ورته وایي چې مثلا سګرېټ د پرېښودو وړ دي یا نسوار د پرېښودو وړ دي هغوی داسې انګیري چې ګنې دا کار ممکن نه دی ځکه دوی د کلونو لپاره سګرېټ څکولي یا یې نسوار کړي دوی فکر کوي چې دا داسې یو عادت دی چې نور یې هیڅ د بدلون شونتیا نشته په داسې حال کې دا شی ممکن دی یعنې که اراده موجوده وي او له هغو تخنیکونو چې په دې څپرکي کې ورباندې بحث شوی استفاده وشي دا ممکنه ده چې دغه ناسم عادتونه په مثبتو عادتونه بدل شي اصلا داسې دی چې د عمل له افکارو پیلېږي کله چې فکر بدل شي په اعمالو باندې واوړي بیا نتیجه رامنځته کېږي تر هغو پورې چې څو یوازې فکر واوسي لکه موږ تاسو د خلکو په وینا هغه خیال دی خیال د ژوند د بدلون سبب نه کېږي فکر د اعمالو د بدلون سبب کېږي اعمال د ژوند د بدلون سبب کېږي دا داسې یو بهیر دی دا کتاب کې هم داسې هغه شوی ده چې څه چې لولې بیا وروسته تمرینونه راځي عملي هغه به لیکي او هغه ځایونه ورته شوي ته ګټونه کتاب کې او دا د هر فصل په وروستۍ برخه کې د کورنۍ دندې په څېر یوه برخه لري عملي پلان لري چې ته
په کتاب کې د کتاب په یو فصل کې لوستي مواردونه د څه شی زده کړي او کوم بدلونونه یې درکې رامنځته کړي. یعنې که د بدلون سبب نه وي شوی په اصطلاح زموږ استاد په عامه اصطلاح دا نو بیا ګټور نه دی واقع شوی. یوازې لوستل کفایت نه کوي. د په ژوند کې د بدلون لپاره هغه څه چې په کتاب کې ویل شوي پر هغوی عمل کول پکار دي او د عمل پر مټ په ژوند کې بدلون رامنځته کړي. وبښئ خبره مې ډېرې اوږدې کې په 12 څپرکي کې پر اهدافو بحث شوی چې اهداف څنګه ټاکل کیږي او ولې ځینې کسان په ژوند کې مشخص اهداف نه لري. پر دې بحث شوی چې که سړی په ژوند کې مشخص هدف ونه لري ولې د بریا فرصت نشته. او اته ویل شوي چې د کتاب په یو برخه کې ویل شوي چې هغه اهداف چې لیکل شوي نه وي هغه هیڅ اهداف نه دي. یعنی هدف هغه وخت هدف ګرځي موخه هغه وخت هدف ګرځي چې ولیکل شي. او په دوی بحث کړی چې ولې موږ خپل اهداف اندازه کولی نه شو. مثلا ډېر کله له یو کس څخه پوښتنه کوي چې ستا د ژوند تر ټولو ستره موخه څه ده. متاسفانه هغوی د دغې پوښتنې لپاره مناسب ځواب نه لري. کیدای شي ډېر زیات تفصیلات درکړي اما که ورته ووایي چې په لیکلې بڼه ووایه چې د 5 کلونو لپاره 5 کاله وروسته نن دغلته یم 5 کاله وروسته غواړم په دغه ځای کې ولاړ اوسم. متاسفانه په دې برخه کې بیا دومره وضاحت نشي درکولی. مثلا په اجمالي ډول درته ویلی شي چې غواړم شتمن شم خو که د دې پوښتنه ځینې وکړي چې مثلا دقیقا څومره پیسې غواړي په یوه کال کې ترلاسه کړي دا بیا نشي درته ویلی. څومره لاره دې ورته پیدا کړې او که پوښتنه او حتی که ووایي چې مثلا زه مشخصه اندازه پیسې غواړم په دغه موده کې ترلاسه کړم بیا یې هغه لارې چارې نه ور معلومیږي. خو دا بیا هدف نه دی. هدف معنا دا چې تا هدف ټاکلی پر لارو چارو یې دیم غور کړی خپل ظرفیتونه منابع دیم په نظر کې نیولي تر هغې وروسته د هدف ټاکلی. په 14 فصل کې چې وروستی فصل دی هغه بیا د ارزښتونو په اړه ځانګړی شوی چې تر ټولو زما د خوښې وړ بحث همدا دی په دې کتاب کې چې پر ارزښتونو ډېر زیات ټینګار شوی دی پر انساني ارزښتونو چې متاسفانه د روانشناسۍ یوه برخه کتابونه دا ځانګړنه نه لري. په هغوی کې تر ډېره پورې انسان دې ته تشویق کېږي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او ظاهري شخصیت یې جوړ وي. هغه زموږ ستاسو په هغه محافظه کار ارزښتونه په نوې روانشناسۍ کې ډېر د بحث وړ موضوع نه ده اما په دې کتاب کې پر هغې ډېر زیات بحث شوی. شهیر صاحب دا کتاب په پښتو ژبه کې مخکې مو وویل چې یوازینی کتاب دی چې 10,000 ټوکه چاپ شوی دی او پلورل شوی دی او لا هم خلک دا لولي او هغه دی روان دی چاپیږي. د دې کتاب مهمه ځانګړنه د روانشناسۍ له نورو کتابونو سره څه ده؟ موږ کتابونه ډېر د ارواپوهنې لرو د شخصیت جوړونې په دې برخه کې لیکل کېږي او هره ورځ ژباړل کېږي. د دغه کتاب همدا ځانګړنه څه وه چې د نورو کتابونو په پرتله دومره ډېر چاپ شو او ولوستل شو؟ د ژباړن په توګه نه د لوستونکي په توګه دوی عمده ځانګړنې زه ویلی شم چې دا کتاب د روانشناسۍ له نورو کتابونو سره توپیر لري. ما د روانشناسۍ په برخه کې یو بل کتاب هم ژباړلی هغې متاسفانه دومره بازار لکه دی چې کړی هغې نه دی. دوه موارد دي چې دوه عمده توپیرونه د دې کتاب او د روانشناسۍ د نورو کتابونو ترمنځ. یو وړاندې مې یادونه وکړه چې د روانشناسۍ په نورو کتابونو کې متاسفانه ټول تمرکز یوازې پر بریالیتوب دی. ډېر کله حتی د بریالیتوب پر لارو هم ډېر زیات کافي بحث نه کړي. مثلا لیکوال هڅه کوي خلکو ته وایي چې بریا دا شی ده بریا دا شی ده په دې ډول مثلا د عالمانو ځینې خبرې سره سر په سر کړي او یو کتاب ترې جوړ کړي. د دې کتاب یوه ځانګړنه دا ده چې هم یې بریا تعریف کړي هم یې بریا ته د رسېدو داسې لارې معرفي کړي چې هغوی له ارزښتونو سره برابر دي. دویم توپیر چې دا کتاب یې د روانشناسۍ د نورو کتابونو سره لري دا دی چې په دې کتاب کې ډېر زیات عملي مثالونه دي او بله ښه ځانګړنه یې دا ده چې په دې کتاب کې حکایتونه ډېر زیات دي. انسانان په طبیعي لحاظ دا تقریبا د انسانانو ترمنځ یوه ګډه ځانګړنه ده. موږ او تاسو د نورو کتابونو یا د نورو چارو په پرتله کیسې اوریدلو کیسې لیدلو کیسې لوستلو ته ډېر زیات ارزښت ورکوي. ولې مثلا په نړۍ کې تر ټولو ډېر پلورل شوي کتابونه کیسې دي. مثلا هیری پاټر دی هغه د نړۍ تر ټولو ډېر پلورل شوی کتاب دی هغه کیسه ده. مثلا دا داسې دی چې لکه د کیسې د ډېرو پلورل کېدو دلیل دا دی چې هغه د هر چا یعنی هر څوک یې لولي. مثلا که تاسو د انجینرۍ په برخه کې یو کتاب چاپوئ یوازې د انجینرۍ محصلین انجینران ښایي د دې برخې محدود شمیر علاقمندان هغه ولولي. تر دې پرته نور خلک ورباندې پوهیږي هم نه او لولي هم نه. اما کیسه چې ده
کیسه د هر هغه څوک چې سواد لري لږ تر لږه د کیسې مینوال دی او به یو ډول نه یو ډول یې لولي. په دې وروستیو کې په پښتو کې ځینې ناولونه چاپ شوي چې تقریبا په ټولنیزو رسنیو باندې ډېر زیات بحث ورباندې کېده. د دې کتاب د ښېګڼې یو دلیل هم دا دی چې ډېر زیات حکایتونه پکې دي. حکایتونه هم داسې حکایتونه پکې دي چې له عبرته ډک حکایتونه دي. کله چې حکایت راغلی بیا د حکایت په وروستیو کې لیکوال تشریح کړي چې د حکایت هغه پیغام څه و. د حکایت مراوړی و، د دوی حکایت پیغام دا و دا و دا او دا و. نو دا درې ځانګړنې د کتاب نسبت د روانشناسۍ نورو کتابونو ته لري. شهیر صاحب مخکې مو ویل چې تاسو د لیکوالۍ او ژباړې په برخه کې اوږده تجربه لرئ. د ژباړې تجربه مو اورېدونکو سره شریکه. هغه کسان چې نوي غواړي ژباړه وکړي له څه یې پیل کړي او څنګه ژباړې وکړي او په ژباړو کې په اوسنیو ژباړو کې نیمګړتیاوې او هغه ښېګڼې څه دي ستاسو په نظر؟ دا مسله خو ډېر زیات اوږده بحث ته اړتیا لري او داسې یو کسان ته فکر نه کوم زه ځان ته اجازه ورکړم چې پر دې ډېر زیات بحث وکړم چې اوسنۍ ژباړه څنګه ده، د خلکو ژباړه څنګه ده. اصلا بحث دا دی چې یو څو تعبیر له خلکو سره متاسفانه د ژباړې په برخه کې دا دی چې هغوی فکر کوي یوازې د یوه کتاب د ژبې اړول ژباړه ده، اما متاسفانه د ژباړې اصلیت دا نه دی. ژباړه په حقیقت کې د یو کتاب د معنا، مفهوم او ځینې مواردو کې هغه احساس لیږد دی. یعنی که دغه موارد په نظر کې ونه نیول شي او دغه اهداف ترلاسه نه شي، متاسفانه هغې ته موږ بریالۍ ژباړه نه شو ویلی. دا ډېر د خوشبختۍ ځای دی چې په پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر خورا زیات چټک شوی دی. موږ تاسو ډېر زیات ځوانان لرو چې ډېر با کیفیته کار کوي. یوه برخه متاسفانه مشکلات شته، په دې کې شک نشته، او دلیل هم غالبا دا دی چې یو شمېر کسان د دې په ځای چې کیفیت ته فکر وکړي کمیت ته فکر کوي. د هغوی ټول تمرکز پر دې دی چې ما څو کتابونه وژباړل، په دې پسې نه ګرځي چې څنګه مې وژباړل. او د ما د ژباړې تجربه سم ما په دې وړاندې له دې چې زه دا کتاب ولولم، ما په رسنیو کې د ژباړې ډېر زیات کار کړی و. یعنی د رسنیو کې د ژباړې تجربې له ما سره د دې کتاب د ژباړلو په برخه کې خورا ډېره مرسته وکړه. بل بحث دا و چې